السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو زده کوونکو ستړي مه شئ، خدای وکړي چې روغ او جوړ وئ او وخت مو ښه تېر شوی وي او مطالعې مو کړې وي. محمد فرید ثاقب یم. غواړم چې تاسو ته د اووم ټولګي ریاضي اووم درس چې د درس موضوع د سیټونو اتحاد دی تدریس کړم. تېر درس کې موږ تاسو کورنۍ دندې لرلې. اول کورنۍ دنده چا راوړې او بل څوک به ووایي چې موږ تاسو څه ولوستل تېر درس کې. تېر درس موږ تاسو د سیټونو اتحاد ولوست او په همدې ډول د سیټونو اتحاد کې د سیټونو د اتحاد تېر درس کې موږ تاسو د سیټونو تقاطع لوستې وه، اتحاد یې اوس دی. وبښئ، د تېر درس هم د سیټونو تقاطع لوستې وه او په تقاطع کې موږ تاسو د سیټونو اتحادي خاصیت لوستی وه چې موږ ویلي وو عبارت دی د A اتحاد د B تقاطع. وبښئ بیا غلط شو. A تقاطع د B تقاطع د C چې دا مساوي کیږي د A تقاطع د B تقاطع د C سره، چې دې ته موږ تاسو د سیټونو د تقاطع اتحادي خاصیت ویلی و. اوس راځو نوي درس ته. نوی درس د موږ تاسو د سیټونو اتحاد دی. شی دی د سیټونو اتحاد او د موږ تاسو د کتاب پاڼه ده 15. تاسو خپل قلمونه کتابچې هم تیار کړئ ځکه چې ځینې فعالیتونه او مثالونه ذکر کوم باید دفعتاً یې حل کړئ او یا یو شی د دې ځای نه یادداشت کړئ درسم. که موږ تاسو درې سیټونه په نظر کې ونیسو، هماغه لکه د کتاب لومړنی مثال هم چې ویلی وه په سیټونو کې موږ ویل که چیرې A د اووم ټولګي لس کسیزه ټولګه د اووم ټولګي لس زده کوونکي وي چې لس زده کوونکي په دې کې دي. مثلا نمونه یې موږ تاسو په خپل اختیار لیکو: احمد، عمر، محمود، علي، زبیر، ذاکر. څو نفره شول؟ 1 2 3 4 5 6. حسن، حسین او دوه نمونه نورم تاسو ووایئ چې څوک به وي. 1 2 3 4 5 6 7 8. دوه نمونه چې 10 تنه د موږ تاسو پوره شي، مثلا شاکر او زاهد. دا د موږ تاسو د اووم ټولګي د زده کوونکو سیټ دی. په دې کې موږ وایو چې B د والیبال سیټ دی. مثال د والیبال د ټیم سیټ دی چې په دې کې زبیر، ذاکر، حسین، حسن، شاکر او زاهد په دې ټیم کې غړیتوب لري یا په دې ټیم کې برخه اخلي د والیبال په ټیم کې. راځو که چیرې موږ تاسو د فوټبال ټیم په C سره وښیو. فوټبال ټیم په C سره وښیو. په دې کې احمد دی، عمر دی، محمود دی، علی دی. خب دوه کسه نور هم داسې کې شته چې هم د B په سیټ کې ګډون لري او هم د A په سیټ کې. مثال هغه زبیر او ذاکر دی. د B سیټ 15 عنصرونه لري. یو شپږ زره یو بل نفر هم په دې کې نیسو
چې هغه به څوک وي؟ حسین وي یا حسن. 6 کسیزه ټیم یا سیټ د والیبال دی او د فوټبال 7 کسیزه ده. یعنې دا داسې کسان دي چې هم یې د والیبال په ټیم کې په دې کې غړیتوب لري او هم د والیبال په ټیم کې. اوس وایي تاسو د دغه سیټونو اتحاد پیدا کړئ. که چیرې موږ تقاطع په لاس راوړلی نو په تقاطع کې به هغه عنصرونه اخیستل چې هغه هم په A کې شامل وای او هم په B کې. اوس اتحاد یعنې دغه هغه کسان دي چې بیرته خپل ټولګي ته ځي، اووم ټولګي ته ځي. موږ وایو چې د B سیټ اتحاد په دې رقم ښیو د C مساوي کیږي D. په دې کې هغه تکراري عنصرونه چې هم په B او C کې هم په B کې شامل وي هم په C کې شامل وي هغه بیا نه لیکل کیږي. صرف هغه عنصرونه ته کیږي چې یو وار یې لیکو، یعنې د دواړو نه تکراري نه لیکو، یو وار یې لیکو. نو دا به د موږ وي چې احمد، عمر، محمود، علی، زبیر، ذاکر، حسن، حسین، شاکر او زاهد. یعنې دا کوم سیټ دی؟ بیرته د موږ تاسو A سیټ یې په لاس راکړ. یعنې B اتحاد د C سره د موږ مساوي دی د A د سیټ سره، ځکه چې B او C دواړه هغه سیټونه دي چې عنصرونه یې د A یا د اووم ټولګي زده کوونکي دي. نو پس موږ A تعریف کړی چې دا د اووم ټولګي زده کوونکي دي، ځکه د دوی اتحاد مساوي شوه د A د سیټ سره. په همدې ډول که کتاب ته متوجه شو په دایره کې ښودلي هندسي شکل کې راوړي چې دا بیرته د B او د C اتحاد دواړه څه شی دی؟ د A سیټ دی. راځو فعالیت ته. بیا تاسو هم د 15 پاڼې ته ځیر شئ. 2 سیټونه یې د A او B راکړي. د A د سیټ عنصرونه 1 2 3 دي او 4 او د B سیټ عنصرونه 3 4 5 6 دي. تاسو وایي د A د سیټ اتحاد د A د سیټ اتحاد پیدا کړئ د B سره او د B د سیټ اتحاد پیدا کړئ د A سره. تاسو دا همدا اوس کتابچو کې ولیکئ او یو د بل سره یې پرتله کړئ. که چیرې تاسو 2 نفره وی او 3 نفره یو د بل سره مرسته وکړئ او په همدې ډول باندې څو نور هم مثالونه کار کړئ. موږ تاسو یو بل مثال لرو. مثال داسې دی، وایي که چیرې د A د سیټ عنصرونه 1 2 او 3 وي، د B د سیټ عنصرونه هم عبارت وي د 1 2 3 4 او 5 څخه. د کتاب متن ته راځو. وایي تاسو A اتحاد B او B اتحاد C سره پیدا کړئ. A اتحاد د B سره او بل B اتحاد د A سره پیدا کړئ. B اتحاد د A سره تاسو وایي په لاس راوړئ. اسانه خبر ده. موږ ویل چې اتحاد کې صرف تکراري عنصرونه نه لیکو، نور دواړه سیټونه سره یو ځای کوو. هغه د دواړو سیټونو د اتحاد څخه عبارت دی. یعنې لیکو چې A اتحاد د B مساوي کیږي د 1 2 3 اتحاد د B سیټ لیکو چې عبارت 1 2 3 4 او 5 څخه دی. اوس ګورو چې د A اتحاد د
بی سره مساوي کیږي د 1 2 3 دا ټول لیکو. په دې ځای کې بیا تکرار راغلی، تکرار یې نه راخلو. 4 او 5 دا د ا اتحاد د بي ته وایي. په همدې ډول که چیرې موږ تاسو اوس بي اتحاد د ا راواخلو، مثلا په دې ځای کې ولیکو چې درته معلومیږي او که دا پاکو بي اتحاد د ا هیڅ توفیر نه کې راځي. اول د بي سیټ راخلو 1 2 3 4 1 2 3 4 او 5 او بیا د ا سیټ راخلو، ګورو چې د ا سیټ عنصرونه موږ دلته لیکلي. نو پس بي اتحاد د ا او ا اتحاد د بي دا سیټونه راکړل. پس په نتیجه کې موږ لیکلی شو چې ووایو چې ا اتحاد د بي مساوي دی د بي اتحاد د ا سره. انشاءالله مشکل نه کې لرئ. دریم مثال دی وایي د ا سیټ چې مساوي دی د یوه سره، یعنې یو عنصر لري، او د بي د سیټ عنصرونه 1 او 2 دي، او د سي د سیټ عنصرونه عبارت 1 2 او 3 دي. تاسو وایي چې شی پیدا کړئ. دې خبره ته راځو. تاسو وایي پیدا کړئ ا اتحاد قوسشیرو بي اتحاد سی سره. دا شی پیدا کړئ. او بل وایي چې تاسو ا اتحاد بي اتحاد سی سره په لاس راوړئ. موږ تاسو ټول اوس نه لیکو، اوس موږ تاسو خو دومره پې پوه یو. اول لیکو په دې رابطه کې چې ا د بي او د سي اتحاد پیدا کوو، یا لیکو چې ا اتحاد قوسشیرو ا اتحاد بي اتحاد چی شو سی سره. د ا داسې یو سیټ دی چې یو عنصر لري. اتحاد بي اتحاد سی سره موږ ویلي وو چې ټول عناصر لیکل کیږي په اتحاد کې، یعنې 1 2 3 او تکراري نه لیکل کیږي. پس نو دا مساوي کیږي د یو بیا تکراري راغلی د همدغه سیټ 1 2 او 3 سره. لیکو چې ا اتحاد بي قوس بند اتحاد سی سره مساوي کیږي د ا اتحاد بي، یعنې د دواړو مشترک عنصرونه، مشترک نه البته دواړه عنصرونه، خو په تکراري ډول نه لیکو، 1 او 2 او اتحاد د سی سره د سی سیټ لیکو چې 1 2 3 چې دواړو اتحاد مساوي کیږي پر 1 2 او 3 سره. ګورو چې دواړو ځواب یو شی دی، یعنې اتحاد مساوي دی د دې هم. پس نو موږ لیکو چې ا اتحاد بي اتحاد سی سره مساوي دی د ا اتحاد بي اتحاد سی سره. دا تاسو د ځان سره یادداشت کړئ، ولیکئ. موږ اوس دغه آخرینۍ پایلې ته د سیټونو د اتحاد عملیې ته د سیټونو د اتحادي عملیه وایو، یعنې په سیټونو کې اتحادي خاصیت په نامه باندې یادیږي. د سیټونو د عملیې اتحادي خاصیت په نامه باندې یادیږي.
نور نو نننی درس هم پای ته ورسید او په دې پسې پوښتنې دي ګرانو زده کوونکو په 14مه صفحه کې دا د تاسو کورنۍ دنده ده دا به راتلونکي سطح راوړئ او ښه ډېر به پریکټس کوئ چې سر مو په خلاص شي. خدای وکړي چې ستونزه نه وي درته پېښه شوې که څه ستونزې وي یادداشت یې کوئ بیا به یې ما سره شریکې کوئ. نور هم په خدای سپارم. الله مل او ښه وخت ولرئ.